د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام اړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته. نن دوشنبه د دلویا د سلواغ 23مه د 2023 میلادي کال د فبرवरी میاشتې 12 منټې سره سمندري روانه خبري سات درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د بامیانو د احصایي او معلوماتو ریاست څخه باندې 10 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي. له ګوانتانامو څخه آزاد شوي 2 افغانان له کلونو وروسته بیرته خپل هیواد ته راستانه شول. او په پاکستان کې د ائتلافي حکومت د جوړولو هڅې روانې دي. اوس هم بشپړه خبرونه. د بامیانو د احصایي او معلوماتو ریاست څخه باندې 10 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي. د بامیانو د احصایي او معلوماتو ریاست مسؤلین وایي چې یاد ریاست د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څخه باندې 10 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د بامیانو د احصایي او معلوماتو ریاست مطبوعاتي مسؤل محمد محسن ظفری رسنۍ ته ویلي چې یاد ریاست د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نارینه‌و ته 7309 ټوکه او ښځو ته 6990 ټوکه نوي کاغذي پیژندپاڼې ویشلې دي. نوموړي زیاتوي چې د یاد خدمتونو عواید د برېښنایي پیژندپاڼو له ویش څخه 2,58,200 افغانۍ او د کاغذي پیژندپاڼو له ویش څخه 3,1,800,800 افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دغه اندازه 10,215,000 افغانۍ راټول شوي او د دولت خزانې ته سپارل شوي دي. له ګوانتانامو څخه آزاد شوي 2 افغانان له کلونو وروسته بیرته خپل هیواد ته راستانه شول. دا 2 افغانان چې له کلونو راهیسې د امریکا په زندانونو کې بندیانو د اسلامي امارت له پرله پسې هڅو وروسته آزاد او نن بیرته خپل هیواد ته راستانه شول. د دوی د راتګ د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د اسلامي امارت د یو شمېر چارواکو له تود هرکلي سره مل و. مولا عبدالظاهر صابر د لوګر ولایت مرکز پل عالم ښار اړوند حصارک د کلي اوسیدونکی دی. نوموړی د 2002 میلادي کال کې د امریکا یرغلګر لوري ونیول شو او د باګرام په زندان کې تر 4 میاشتو تېرولو وروسته د ګوانتانامو زندان ته انتقال شو. صابر په ګوانتانامو کې د 19 کلونو بند تېرولو وروسته په 2019 میلادي کال کې له هغه ځای عمان ته انتقال شو. په دغه 2 کسانو کې دویم عبدالکریم نومیږي او د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د وزیانو کلي اوسیدونکی دی. او پاکستان کې د ائتلافي حکومت د جوړولو هڅې روانې دي. وروسته تر هغې چې د پاکستان په ټاکنو کې یو ګوند هم غوث اکثریت رایې ترلاسه نه کړي. د مسلم لیگ ګوند د رئیس نواز شریف ورور او د پخواني لومړي وزیر شهباز شریف د پاکستان د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو سره کتلي او ګډ حکومت د جوړولو پر سر ورسره خبرې کړې دي. خو د عمران خان تحریک انصاف ګوند چې له ملاتړ څخه برخمنو نوماندانو اکثریتي څوکۍ ګټلي وایي ګټه یې تر دې هم زیاته ده خو درغلي ورسره شوی دی. د یادونې وړ ده چې دغو ټاکنو کې تحریک انصاف ګوند رسمي حیثیت نه لري او ګټلې څوکۍ هغه نوماندانو ترلاسه کړي دي چې دوی د ګوند له ملاتړ څخه برخمن دي. ټاکنو کې 2 رسمي ګوندونه مسلم لیگ او د خلکو ګوند مستقله ګوند مخکښ دی چې ممکن ګډ حکومت جوړ کړي. درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې راټول شوي مطالب هم دمرول. تر بل خبري سرویس لوی علامه ملشه.
د سیمې، هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.